د منځني ختیځ د روانو کړکېچونو حالاتو د بحث لپاره سره د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز ماري صاحب د ټیمز په کرښه مال د ماري صاحب ستړي مشي ښه راغلاست. امریکا اسرائیلو ته د سنګر ماتونکي بمونو د ورکولو خبره کړې ده. دا د ایران لپاره په ځانګړي ډول د سیمې لپاره څومره ګواښونکې ده؟ مننه د سلام وړاندې کولو سره باید ووایم چې دا کړکېچ او دا جګړه او دا ناورین پر دوام لري. دوی برنامه لري تر هغه چې په ایران کې په بشپړه توګه دغه اتومي پروګرام ختم کړي، یعنی وسلې ته لاسرسی ونه لري. بل دغه رژیم دوی نه غواړي دا خوندي اوسنی رژیم به دوی بدل کړي، او که دا دواړه نه کېږي ایران ډېر ضعیفوي. ایران په دې باندې خبر ده. دا اوربند دا مسایل داسې عادي خبرې دي. مخکې وتوانېدل امریکا او اسرائیل په مومنټ باندې چې په ایران کې د استوي اتومي وسلې جوړېدو مخنیوی وکړي. هم ورته پوځیان مړه کړل، هم یې ساینتیستان ورته مړه کړل، تر هغه چې هغه کسانو چې دا پروسه مخې ته وړله. وروسته یې بیا دا تاسیساتو ته بمبار کړه، په 250 هم ورته راپورته کړ، تر هغه چې دغه جون ورته ویجاړ کړي. دا چې ایران هلې ځلې کولې، مثلا ویشتل یې کول او اسرائیلو دا استراتیژي هدفونه نه وو، صرف هسې ظاهري و شعارونه وو. من په باطن کې دوی پوهېږي چې دوی څومره تاوان وکړ. حتی روسیې او چین هم له دې ملاتړ نه کوي. اوس ایران له یو بل شي نه ډېر زیات خطر لري. نوي تازه معلومات چې د دوی له اطلاعاتو نه درس کړی د مطبوعاتو ته. دوی په دې فکر کې چې پوځي شاید که امریکا او دوی موږ باندې حمله کړي، خو دوی هم حمله کولی شي. دوی په خلیج کې مثلا په تنګي اورموز کې په دې ځای کې مشکلات جوړوي او دغه تاسیسات پوځي ورته په نښه کوي. نو بنا اوس کوشش دې باندې روان ده چې یو افراطي ډله راولي ایران ته نه باسي او د ایران ثبات خراب کړي. دوی ډېره انګېرنه کوي چې دا کېدای شي بیا نو خپل ایرانیان استخدام نه شي کړلی. دا کډوال چې د افغانان دي او خاصا هغه چې بیا پوځیان دي، د دوی نه شاید ګټه پورته کړي، یا دوی ته مثلا پیسې ورکړي، او دوی هم خو افغانان خو بیا په انتحاري او په نورو مسایلو کې جرأت هم لري او مجبوره هم. ځکه دغه پروسه یې ډېره زیاته په لویه پیمانه باندې پیل کړې ده چې کډوال د افغانستان په خلاف ټولو موازین د نړیوال څخه موجود دي. حتی کنوانسیون د ویانا د 1950 کال دغه پروتوکول 1980 کال د کډوالو په چارو کې دا هم نقص او کړ بشر هم نقص. دا ناورین ډېره لپاره پیسه وه. د دوی پي چې ډله راځي او روان ده که سوریې ته چې لاړله، بالاخره جنت ثبات ورته خراب کړه. خپله د ایران وګړي هم د اوسنی او خوندي رژیم نه غواړي. بلې خواته شاهزاده پهلوي پخوانی پاچا زوی هم تمام ورځ مسیجونه او پیغامونه دا ورکول کېږي. نو په ټوله کې دا چې اوس مدرنې وسلې ورکوي، دا چې قوي وسلې اسرائیل ته ورکوي، دا په دې معنا ده چې ایران ته وایي چې دغه پروګرام چې موږ لرو غاړه ورته کېږده. هم د اتومي اسلحې جوړولو تاسیسات په بشپړه توګه نور په دې کې لاس مه وهه. د موږ په سیاست کې په خاورې میانه کې دې جوی کې نیابتي جنګو دې مسایلو ته نور لاس مه وړه، ځکه هغه تقریبا ورته ختم کړي دي. او بل دا پروګرام ده چې عملي کړي چې دوی باید دغه اوسنی رژیم کې تغییرات راولي. دا تهدیدونه موجود دي، دا به دوام لري، په دې نه کراري. نو ځکه دا وسله او دا مسایل ورکې خپل ایران پوهېږي چې دوام وار جګړه شته. اوس هم قوي اظهارات په ټول ایران کې موجود دي. حتی ورځ په ورځ دوی خپلې وسلې او د هر څه ترتیب او تنظیموي، او ټول خلک په دې پوهېږي او په اسلام باندې ګوته په ماشه دي. په دې پوهېږي چې بیا په موږ باندې حمله کېږي او اسرائیل یو وړوکی هېواد ده، که وران شي بېرته بیا ټوله ناتو او ټول هېوادونه پسې ولاړ دي، ډېر زر یې جوړوي. او بیا که د غربي نړۍ ته او نورو زبرځواک هېوادونو ته دا مهم نه ده چې څوک اسرائیل تباه کېږي که ایران تباه کېږي، دوی خپل هدف اسرائیل ته ځان رسوي. بالکل. ایران هم د هرمز د تنګي د تړلو هم یو ډول ګواښ کړی دی، که چېرته مثلا دوی ته نور خطرونه زیات شي، دوی کولی شي مثلا په بدیل کې د هرمز تنګی وتړي. هغه که چېرې د ایران د بقا مسله مطرح شي، بیا په هغه صورت کې بیا یو هېواد خامخا خودکشي کوي. بغیر هغه تنګي د هرمز که یو ورځ بندېږي، د ایران ته هم ډېر زیات ضرر او تاوان رسېږي. څنګه چې غربي نړۍ ته او امریکا او دوی ته ځکه تقریبا د ورځې 600 ډېرې کته پورته کېږي. نو بنا هغه ډېر یو لوی غټ تجارتي بندر د همدغه دپاره و، دوی غواړي پایپلاینونه جوړ کړي. دغه جګړه په سوریه کې هم دې لپاره وه، که پایپلاینونه جوړ شي بیا دې تنګي ته ډېر ضرورت به نه وي.
داسې فشارونه دي او جنجال ځکه روسیه هم نه غواړي تا پایپلاین امریکا تیر کړي له قطر کویت ته او کویت نه بیا تر غزې پورې ځکه د غم ناستېدو ته تاوان رسي دا نو یو د شرق او غرب یو لوی کړکېچ او لوی جنجال ده تر دې په تفاهم باندې رسېږي ایران به هم منځوي کېږي ځکه اوسنی مشکل چې په دغه ټول اوپیک سازمان کې ګلف ډي سي سي ډېره زیاته مننه ماري صاحب کور ودان ډېره زیاته مننه ماري صاحب چې وخت مو راکړی کور آباد